دویم ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته وایي ورته جعلت موسی کلیما فما لیا، یا الله موسی خو د کلیم په دنیا کې جوړ کړی دی، ځکه د موسی علیه السلام لقب کلیم الله دی او د ټولو انبیاو سره په دنیا کې صرف د موسی علیه السلام سره خبرې سوي دي. کلیم هغه چاته وایي چې هغې د الله تعالی سره خبرې کړي. ورته موسی علیه السلام خو د ځان کلیم جوړ کړی دی، فما لیا ما ته دې څه راکړي دي؟ الله تعالی ورته زما محبوب ستا او د موسی عجیبه فرق دی. وایي کلمت علی موسی، کلمت مع موسی علی طور، د موسی سره ما پر کوی تور خبرې کولې، هغه یو غر و هغې ته به مې راطلب کوي، پر هغې باندې زما او د مجلس. وکلمناک علی بساط النور، ته مې خپل عرش ته راوبوللې، ستا سره کلام زما پر عرش باندې کېږي. وایي ستا او د موسی په مابین کې دا فرق دی، د هغې سره ملاقات پر کوی تور باندې و او ستا سره ملاقات زما پر عرش باندې دی، او د هغې سره مجلس او کلام پر کوی تور باندې و او ستا سره مجلس او کلام دا پر د نور پر یو فرش باندې دی چې هغې زما عرش دی او ته زما میلمه یې دلته راغلی. د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه فرق. موسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته همیشه دا خواست کوی او رب اشرح لی صدری، یا الله ما ته سینه لږ راخلاصه کړه. لیکن الله د خود سه پیغمبر علیه السلام ته څه وایي؟ الم نشرح لک صدرک، ای پیغمبر ماته ته سینه نه ده در خلاصه کړې. نو الله تعالی د خودی سه پیغمبر د ځانه سه پیغمبر ته خبر ورکړي چې ماته ته سینه در خلاصه کړې ده، لیکن موسی علیه الصلاۃ والسلام د سینې خلاصوالی هغه په دعاګانو باندې غواړي. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي د بني اسرائیلو سره کوی تور ته راس. موسی علیه السلام سره چې بني اسرائیل سره د میدان تیښته چې راورسېدو، بني اسرائیل میدان تیښته کې پرېښول او موسی علیه الصلاۃ والسلام د چنو قباو سره د یو څو حوارینو سره دستي ورلی کوی تور ته. الله تعالی دستي ورته ما اعجلک عن قومک یا موسی، د قومه څه ولیدونه په تلوار باندې رالی، قوم دې چاته پرېښول؟ موسی علیه السلام دستي ورته هم اولائی علی اسری، زما قوم په ما باندې پسې را روان دی. ورته په تلوار ولې یې کډ رالی؟ موسی علیه السلام ته عجلت ربی الیک لترضا، په ډېر تلوار ځکه رالم چې زه تا راضي کوم، ستا د رضا دپاره راځم. نو موسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته وایي په ډېره تلوار په دې وجه باندې راځم چې ته راسه راضي سې. لیکن الله تعالی پیغمبر ته څه وایي؟ ولسوف یعطیک ربک فترضا، ای پیغمبره ډېر ژر به هغه څه در کوم چې تا به د ځانه راضي کوم. د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه فرقونه دي. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله حضور کې خواست کړي یا الله داود علیه السلام ته دې ډېر غټ حکومت ورکړي او علمنا منطق الطیر، داود علیه السلام د مرغانو په ژبه پوهېدی. او یا داود اوی بالجبال معه، داود علیه السلام ته د غرونه مسخر کړي ولو چې داود علیه السلام به تسبیح ویله، د غرونو به ټولو سبحان الله ورسره ویله. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داود علیه السلام ته د پلاس کې اوسپنه داسې نرمه که لکه وړه داسې وه. ورته ما ته دې څه راکړي دي؟ ورته موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دې هم ډېر لوی حکومت ورکړی و، او د موسی علیه الصلاۃ والسلام حکومت پر جناتو باندې و، او موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دې د سپرتیا دپاره باد ورکړی و، غدوها شهرا ورواحها شهر، چې هغې به په یو سهار کې هم د یوې میاشتې سفر کوی او په ماښام کې به هم د یوې میاشتې. ورته فما لي ما ته دې څه راکړي دي؟ ورته عیسی علیه السلام ته دې ډېر لوی نبوت ورکړی و. عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی ورته یا الله ته هغې ته مړي را ژوندي کول، او چې کوم څوک به مورزاده نابینا او ړوندو د هغې په دم باندې هغې ته تا صحت او سترګې ورکولې او هغې دې د ځان کلمه ګرځولې او هغې دې د ځان روح بللی و. ورته یا الله ما ته دې څه راکړي دي؟ الله تعالی ورته یا محمده تا ته مې د هغې په عوض کې سوره فاتحه در کړې ده، الحمدلله رب العالمین. ورته دا داسې آیات دی، دا داسې صورت دی، نه په تورات کې راغلی و، نه په انجیل کې راغلی و، نه په زبور کې راغلی و. ورته وانه سبع المثانی، دا هغه صورت دی چې دا 9 آیات دی. وانه القرآن العظیم التي اعطیه، پیغمبر علیه السلام وایي دا هغه عظیم قرآن دی چې کوم قرآن ما ته راکول سوی دی. د دې دا معنا چې د قرآن کریم څومره انوارات و برکات یې الله تعالی ټول یوازې په سورې فاتحه کې راجمع کړي دي. حضرت عبدالله ابن عباس وایي الله تعالی د یو قوم د عذاب فیصله وکړي ځکه هغه قوم نافرمانه وي،
او فیصله څنګه حتما مقضیه کلکه فیصله شوده سوي او دا خبره در هر فیصله وتلی د الله ملائکه عذاب لره رواني داغه قوم کې یو معصوم بچی دی په ټول قوم کې یو ځل دا وایي الحمدلله رب العالمین. الله تعالی خپل فیصله 40 کاله داغه قوم سره په یو آیات باندې پرشا کی چې داغه قوم یو معصوم بچینن الحمدلله رب العالمین آیات تلاوت کې نو داغه په خاطر الله تعالی 40 کاله داغه قوم سره عذاب پرشا کړ. ورته زما محبوب ما خو ته سوره فاتحه درکړه ورته ما ته آیت الکرسی درکړې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لكل شیء سنام هر شی بوک لري وسنام القرآن البقره د قرآن کریم بوک او لوړه حصہ سوره بقره ده وفيه آیه سیدة الآیات وای باغی کې او آیات راغلي دي چې هغه د ټولو قرآن کریم سردار دی چې هغه آیت کرسی ده او چې کم څوک د شپې پریوزي آیت کرسی وای او پر خپل کور باندې چکی پر خپل ځان باندې چکی پر خپل بچانو باندې چکی هیڅ ممکن نه ده چې هغه ته په دې شپه کې ضرر او تکلیف یا د انسانانو د طرفه یا د جناتو د طرفه یا د شیطانانو د طرفه ورسیس. ورته زما محبوبه تا خو ما د سوره بقره اخرنی آیاتونه درکړي دي او هغه کې هغه برکت ده من قرأ فی لیلة کفتاه چې کم سړی د شپې دغه څو آیاتونه د سوره بقره اخري وای د آمن الرسول سره شروع کیږي ورته بس په دې شپه کې کفتاه د دې کفایت کوي. سمعنا بعض محدثین وایي د کفتاه دا معنی چې د انسانیت د شر څخه هم محفوظه کوي د جناتو د شر څخه هم محفوظه کوي د شیطانانو د شر څخه هم محفوظه کوي چې څومره حوادث او واقعات راځي الله تعالی د دې ټولو څخه حفاظت کوي. او بعض محدثین به وایي چې نه کفتاه د دې معنا دا ده چې الله تعالی د ټول شپې د عبادت سره د 2 آیات کې کافی کوي چې کله د خوب په وخت کې چې پدیږي د سو آیات وای د ټول شپه الله تعالی په عبادت کې ورشپاري لکه د ټول شپه پر تهجد او پر مانځه باندې ولاړ نو کفتاه د دې معنا ده چې د ټول شپې د عبادت سره د سو آیاتونه کفایت کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د انبیاو کمالات ذکر کوي او د الله تعالی څخه غوښتنه کوي الله د دې په مقابل کې ما ته سره کول سوي دي نو الله تعالی ورته تا ته مې سوره فاتحه درکړې ده او تا ته مې د سوره بقره آیات کرسی درکړې ده او تا ته مې د سوره بقره اخرنی آیاتونه درکړې دي دا هغه د فضیلت امور دي چې ستاسو مخ کې ستاسو د امت سره مخ کې د بل امت په نصیب کې نور راغلي.